که زه مجرم یم مهرباني وکړه مطبوعاتو ته ما مکتوب ورکړي چې دا مجرم دی دی ظالم دی لوچک دی خاین دی د وطن سره خیانت کړی بندي دي شي. دا فریاد او زارۍ د پولیسو د یو شهید شوي افسر نظیر غورزنګ دی. غورزنګ سمو د مخکې د کورنیو چارو وزارت د مکتوب پر اساس د غزني د درېیم امنیتي حوزې امیر مقرر شوی و، خو د میاشتو په تېرېدا سره بیا هم د یاد ولایت د امنیه قمندان خلیل اندرابي له لوري دندې ته معرفي نه شو. زابي نیوز هغه پیغامونه هم ترلاسه کړي چې شهید غورزنګ پکې امنیه قمندان ته زارۍ او فریاد کوي چې د هیواد په ساتنې کې خپل رور او د تر زامن له لاسه ورکړي او اوس د وسلوالو طالبانو لخوا ورته جدي ګواښونه کیږي، ژوند په خطر کې ده، ورته د اجازه ورکړي چې خپل وظیفه اشغال کړي، خو د امنیه قمندان له لوري رټل کیږي او اجازه نه ورکول کیږي. د معلوماتو پر بنسټ د غزنی ولایت اوسنی امنیه قمندان خلیل اندرابي د وسلوالو طالبانو سره په مرستې او د یادې ډلې د غړو پر انتقال هم تورندی او څارنوالۍ کې دوسیه هم لري. شهید غورزنګ 3 میاشتې مخکې په یو غږیز پیغام کې خپل فریاد رسنیو ته لیږلی و چې پکې ورسره د شویو بې عدالتیو په اړه خبرې کوي. ما خو له دې وطنه نن ناموسه عزت نه دي پاک کړي، ما قرباني ورکړي، ما غرونه له لاسه ورکړي، ما مور پلار ورکړي دي. اخر يهود الاسوارات ما شرب لري اخر لماله تعلیم وکړ صاحب چې زر تعلیم خلاصي وکړه. د شهید نظیر غورزنګ نږدې ملګری وایي هغه یو لسیزه د هیواد ساتنې لپاره نظامی خدمت وکړ، خو د کورنیو چارو د وزیر مسعود اندرابي او خلیل اندرابي د بې کفایتۍ له امله یې ساتنه ونه شوه او خپل ژوند له لاسه ورکړ. نظیر غورزنګ د شهادت په تړاو باید په دوه مسلو جدي څېړنه وشي. لومړی مسله د چارواکو غفلت دی، بالخصوص د امنیه قمندان او د داخله وزیر چې دوی څنګه داسې یو منصبدار چې هغه په تقریبا 11 لسیزه د دښمن په مقابل کې جنګېدلی دی، هغه د ولسي پاڅون برخوال و چې کورنۍ پر سر دښمني اخیستې ده، څنګه دغسې یو وګړی د دښمن خولې ته د لیوانو خولې ته اچول کېږي او بې وسلې پرېښودل کېږي او د ده معاشات او د ده حقوق سرپېږي، نه یوازې دا بلکې دی په دروازو کې توهینېږي دته او د قوم ته نسبتونه کېږي په ولایتي اداره کې. شنونکي وایي د نظیر غورزنګ د شهادت عمده لاملونه امنیتي سکتور، کورنیو چارو وزارت او د غزني امنیه قمندانۍ رهبري وه چې هغه یې د تېر یوه کال څخه پرته له کوم دلیله په کور کېنولی و. زما په فکر د نظیر غورزنګ د شهادت عمده لامل د امنیتي سکتور کې فساد د کورنیو چارو وزارت او همدغسې د غزني امنیه قمندانۍ رهبري، هغه غفلت چې دغه سړی د تیر یو کال راهیسه بغیر له کوم معلوم علت څخه په کور کېنولی و، حتی هغه ته یې د بل ځای کې د دندې ورکولو سره موافقه ونه کړه او تر ټولو بده یې دا چې هغه په خپل کور کې امنیتي خوندیتوب هم نه درلوده، حتی د هغه خپله شخصي وسله چې یو افسر یې باید له ځانه سره ولري کله چې دی په کور ناست وي یا احتیاطي فعال وي، هغه یې هم نه درلود. په ټولنیزو رسنیو کې هم یو شمېر پخوانیو چارواکو او عوامو خلکو د نظیر غورزنګ ترور غندلی. یو پخواني چارواکي په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې څو وارې یې د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي ته د شهید غورزنګ ستونزه یاده کړه، خو نوموړي ورته پام ونه کړ. هڅه مو وکړه چې د کورنیو چارو وزارت پر رهبرۍ د لګېدلي تورونو او د غورزنګ د شهادت په اړه د یاد وزارت نظر واخلو، خو د وزارت ویان طارق قریان زموږ پوښتنو ته ځواب رانه کړ. د غزني امنیه قمندانۍ چارواکي بیا وایي چې د خلکو د شکایتونو له امله یې غورزنګ اجرستان ولسوالۍ ته تبدیل کړی و. په وروستیو کې د امنیتي ځواکونو له لیکو څخه د لرې شویو کسانو د ترور په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي.